نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې چا خزلا خورلا لورلا حصہ ورنکړه او د دقه وراثت نه محروم کو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل الله بدا انسان د جنت نه محروم باغی کوي د خوري سمن کو کنه نو ول دغه ولېږي د قپدی اختر کې بول اوس ولا شغا شانروج یو منچی او وغیرہ یو کیلو میده بولګوي دا د خور موري صدا د خور موري صدا نه دا د خور موري ساغه سلويخ جره بزمکه دا غي کې چې دو جره بزمکه د دقه دا دقه ولا ورکا تا په سیر رجو باندې او په میو باندې بس خبره ختم کړه په مایو په دغه باندې خبره نه ختميږي نصیب دی الله غوړي دی لومبي آیات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانہ کې د میراث د یو جاهلیت رسم هغه الله رب العالمین ختمول کوي کله چې د میراث آیاتونه نور راغلي او یو سړی به وفات شو او وارثان به پاتې شو ښځې یا نابالغه نو د دقې ښځو او د ماشومانو به وراثت کې حق نو دا هغوی یو خبره بس دا مشهوره کړې وه چې کوم سړی په اس نشي خطي یعنی جهاد د پاره او تور نشي چلولی نو دی مال غنیمت کې او دقه شان په وراثت کې د دقه انسان حصہ نشته نو ښځه او ماشوم دا خو به نشي تللی جهاد له نو د حصہ نشته او داسې یو واقعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې رااله اوس ابن ثابت رضی الله تعالی عنہ جهاد لتلو او په جهاد کې شهید شو دا غنه په وراثت کې دوه لونه یو نابالغه بچی پاتې شو او د چې کم ترونو او نور رشتہ داری وو چونکه بس دا رسم روانو چې د لونو او د ښځو په وراثت کې حصہ نشته او د ماشومانو نشته جهاد نشي کولی نو د اوس ابن ثابت دقه رونه تربوران لګیا شو ښځې لا او دقه شان لونو لا او بچي له اسم ورنکړل او ټول مال یې خپلو کې تقسیم کړه دا ښځه رسول الله صلی الله علیه وسلم لراله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چلو شو زما خو د خاوند د دنیا مالو او دوی د وراثت نه موږ محروم کړو ولې وي د ښځې حصه نشته نو الله رب العالمین حضرت جبریل علیه السلام راولېږه دا آیاتونه نازل کړل چې د سړو دپاره برخه ده په هغې مال کې چې کم مال د پلار نه او د رشته دارانو نه پاتې شو د سړو دپاره هم پکې برخه ده وللنساء نصیب او د ښځو دپاره برخه ده چې کم مال د پلار نه او د خپلو خپلوانو نه پاتې شو اوس کو دا مال ډیر دی او کو لږ دی نصیبا مفروضه حصه پکې مقرر شوي دي هغه حصې څه شوي دي چې لور له به څومره ورکې او ښځې له به څومره ورکې او دقه شان خور له به څومره ورکې مال هغه اوس را روان دي رستو رکو کې ټولې حصې الله رب العالمین تقسیم کړی دی چې د لور څومره حصه ده د زوی څومره حصه ده د ښځې څومره حصه ده د ښځې بچي نه وي څومره حصه ده دا ټول الله تفصیل بیان کړی دی نو د دې نه پس رسول الله مبارک ووي چې ښځه به د وراثت نه نه محرومې لور به د وراثت نه نه محرومې خور به د وراثت نه نه محرومې چې څه د هغې حصه ده هغه به ورله ورکې او کو دې ور نه کړه
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې چا خزلا خورلا لورلا حصہ ورنکړه او د دقه وراثت نه محروم کو رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل الله بدا انسان د جنت نه محروم کی د جنت ته الله محروم کی اوس هم دا سخت ګناه ده او زمونږه په دې معاشره کې لور خور له خلک حصه نه ورکوي وردا خو شریعت مقرر کړې ده او تاسو ته به سبا کو جون بقا وکړه او درس وو نو تاسو ته پته ولګي چې الله رب العالمین په کم انداز باندې د وراثت د تقسیم بیان کړی دی نو خور له کم مقام ورکړی دی لور له کم اب سبا تاسو ته پته ولګي په کومه طریقه الله دا غي بیان کړی دی نو دا زمونږه خصوصا په پښتنو کې دا یو لوی کمزوري راغلی ده چې دا خلق محرومي دا زنانه دا وراثت نه محرومي اگر چې ګوره د دې وراثت کې انتهایی دا دغه سخت تاکید سره د دې بیان شوی دی نو دا ډیره اهمه مسله ده دې کې بلا پرواهي مه کوئ حتی تر دې پورې به زه خبره په دې ختمه کړم په دې کې اوس موږ لګیا شو بیا به ګنټې ولګي چې دا خور څنګه حصه ده د لور څنګه حصه ده او څومره اهمیت په اسلام کې لري خو د پلار په مال کې د وراثت څه حیثیت دی نو دا ګورې زموږ د دین مسله ده دا په شریعت کې راغلی دي چې پلار په کومو جامو کې مړ شو پلار په کومو جامو کې مړ شو په دغه جامو کې د وارثانو حصه ده بس نور خبرې به بس پرېږدو نور به خوا نه ځو کومو جامو کې چې پلار مړ شو دقې دا چې د ده په بدن کمې جامې دي اوس په ته په تخته وباسې دې کې هم د وارثانو حصه ده نورې خبرې بس پرېږدو نو دا لومبي آیات کې الله د ښځو د حصې مستقل بیان وکړه دویم آیات کې بعضې زموږ علما وایي چې دا قول استحبابي دی او بعضې وایي نه دا وجوبي قول وجوبي مسله واجب و مخکې خو اوس دا منسوخ شوي دغه دا دی چې کله به وراثت تقسیمېده نو پکې به خپل خپلوانو کومې چې کومې د وارثان د هغې مالو د هغې نه علاوه چې د هغوی به په وراثت کې حصه نه وه نو هغوی به مرالل او د وراثت په تقسیم کې به لګیا و هغوی به مال اخیسته نو اول دا وو د هغې نه پس بیا دا چې کومې حصې مقرر شوې دا آیات منسوخ شو خو نه زموږ علما وایي دا وجوبي قول نه دی بلکې دا استحبابي قول دی که یو سړی مال تقسیموي او داسې خپل خپلوان پکې رالل او بالغو کسانو وي چې یاره د خپل خپلوانو د وراثت کې حصه نشته خو که وله مال ورکوې نو ورکې وله څه لږه حصه وله ورکې نو ورکولی شي او که نه ورکوې نو الله وایي دا به نه کوې چې دا هلکه ستا پکې داسې حصه کېږي او ته پردي مال پسې راغلی الله وایي دا به نه وې بلکې وقولو لهم قولا معروفه په ښکلې طریقه ورته ووایه چې ورجانه شریعت حصې مقرر کړي دي او هغه حصو مطابق به دا مال تقسیمیږي د ښځې دومره حصه ده د زوی دومره حصه ده د لور دومره حصه ده ستاسو حصې پکې نشته نو تاسو په دې باندې مه خفه کېږئ ستاسو په دې مال کې حصه نشته نو تاسو به خفه کېږئ نه تاسو لاړ شئ داسې په ښکلې طریقه باندې ورته ووایه دریم نمبر آیات کې الله یو ډېره ښکلې خبره کوي هم د دغې وراثت په دې دغه کې چې د یتیم مال ته غلی کېږه ما پردي مال ته غلی کېږه ما ویریږه ای هغې کسانو کو چارې تاسو پرېږدئ خپل واړه اولاد نابالغه اولاد ستاسو پاتې شي نو ته به په خپله څه وایې چې یاره زما اولاد ستا پاتې شو دقې خلکو سره دې څوک ورسره بد سلوک کوي په تا به څنګه تېرېږي نو ویریږه د دې خبرې نه کو تا نه پاتې شو بیا به څه چل کې نو د بل هغه سره ګوره دا شی مه کوه
او څلورم آیات کې الله رب العالمین وی چې څوک د یتیمانو مال په ظلم باندې په زیاتۍ باندې خوري قیامت په ورځ به او یا په دنیا کې به د کم عذاب وي او څه به وي نو هغه راته هلته بیا ویم للرجال د پاره د سړو نصیب برخه ده مما د هغې مال نه ترک الوالدانی چې پریښي دي پلار والاقربون او خپلوانو وللنساء او د پاره د ښځو نصیب برخه ده مما د هغې مال نه ترک الوالدانی چې پریښي دي پلار والاقربون او خپلوان د ښځو د پاره هم حصه ده مانه یو خبره یېرېږي منګه ډېر خپل ځان ته ویم او تاسو ته ویم چې ډېر نیکان به وي او ډېر پرهیزګار به وي او تهجد ګزار به وي او دقه شانه په خانقاهي نظام کې به هم دغه وي او په تبلیغ کې به هم ډېر ګرځي خو ګورې د خور او د لور حصې ته غلي وي هغه نه دغه کوي یو لطیفه شان رایاده شو زموږ قاضي صاحب قاضي فضل الله صاحب دامت برکاتهم اوس هم دغه دی یو ځل بیان یې کو دی بیان ته زه پخپله ناسم نو یو ځل یې وی یو عام دا خبره کوم یو تبلیغي راغی چې یاره جومات ته به څنګه داخلېږم خپه به کومه یوه مخکې کوم او کومه به وروستو کوم او کیړی به کومه وباسم وی هغه خپل وراثت کې خپل خور له حصه نه ورکوله وي ما ورته چې مخ په ما دغه په دې دوبر باندې د جومات ته راځه خو خویندو مور له حصه ورکړه په دې ته مه دغه کوه دقه د ټولو نه اوچته خبره دقه ده په دقې راځه خو خور او مور له حصه ورکړه نو دا اهمه مسله ده دې کې ډېر نیکان او بزرګان هم په دې کې مبتلا دي او هسې بس هغه جمع خرج په خولې باندې کې ما ته پرېږده او ما ته دغه وکړه ته زموږ خور یو موږ ستا دغه یو او بس په هغې کوي د خور حصه موږ کوو که نه نو ولې دغه ولېږي دغه په دې اختر کې به ولې اوس وله شانروج یو مینچې او وغیره یو کیلو میده به ولېږي دا د خور مور حصه ده د خور مور حصه دا نه ده د خور مور حصه هغه څلوېښت جربه ځمکه د هغې کې چې 2 جربه ځمکه د دقه ده دقه وله ورکړه تا په سیر رجو باندې او په پاو میو باندې بس خبره ختمه کړه په پاو میو په دغه باندې خبره نه ختمیږي نیسي به دی الله ګورې ښه جي مما قل منه کو دا مال ډیر وي او کثره یا زیات وي ټولو کې به وله حصه ورکې نصیبا برخه ده مفروده مقرر کړی شوې الله مقرر کړي دي دا د الله قانون دی نصیبا مفروده دواړه معنی کولی شي برخه مقرره ده یعنی دا د الله قانون دی یا نصیبا مفروده حصه مقرر کړی شوي ده کومه حصه ده اوس را روانه ده رستو یوصیکم الله وکړه وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ او کله چې حاضر شي القسمته د میراث په تقسیم کې اولو القربا خپل خپلوان والیتاما او یتیمان والمساکین او غریبانان نو فرزقوهم منه ورکې د دین دویلا احسانا وسره لګوا او کو نوی نو ورکاوه نو وقولو لهم ویدویتا قولا معروفا خوگا خبره په کلی طریقه باندې اغا وسره خبره وکا ولیخش الذین او پکار دی چو یریږي هغه کسان لو ترکو کو چرې پریږدي دوی من خلفهم رستو د خپل ځان نه ذریة اولاد ضعافا کمزوري نو خافو علیهم او یریږي دا وی د پاره غورې ګمانم پاتې شو نو څه چل بی فلیتقوا الله او یریږي د الله نه ولیقولوا او وینا دي کوي قولا سدیدا درست خبری درست سمی خبری کوا پا کلی طریقه و سر دا کوا کلی مالی دا کوا ان اللذین بشکا کسان یأکلونا اللہ اکبر دسق وعید دے یأکلونا چی خوری اموال الیتاما مالون دا یتیمانو ظلما ناحقا مال سو خوری دا یتیم نو سچل لے
انما یاکلون بشکا چیدوی فی بطونهم پخپلو گیڈو کی نارا اورا د یتیم مال چې خوري په ګیډه کې اور اچي د اور څه مطلب د اور مطلب دا دی چې د قیامت په ورځ به کله انسانان د قبرونو نه پاسي چا چې د یتیم مال خوړلی دی قسم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د سپېږمو نه د خولي نه د سترګو نه د غوږونو نه حتی د مقعد نه د غټو دسماتي د ځای نه به اور رواني لمبې دا به ښه چې دا د هغه یتیم مال یې والی دی یو بزرګو نو د یو بیمار تپوس لتلو د بیمار سړي نو هغه شپه وه داسې نو چې هغه بیمار تپوس لاړو کېناسته نو هغه بیمار دومره سخت و چې بس ناست و دو سره خبرې کولې هغه بیمار وفات شو چې بیمار وفات شو نو د هغه واړه بچي وو نو فورا چې څنګه هغه سړي وفات شو دا بزرګ چې ورسره خوا کې ناست و نو شپه و ډیوه بله و هغه زر ډیوه بنده کړه چې ډیوه بنده کړه نو بازار ته یې کس ورېږي ورشه تیل راوړه نو هغه تیل یې ترې کړه او ډیوه کې نور تیل او ډیوه یې بله کړه چې ورته یې دا ولې وایي چې د کمې پورې دا ډیوه وه دا سړی جمدی و دی ډیوه کې تیل د دو دا زموږ دپاره جایز و خو چې اوس دی وفات شو دی ډیوه کې چې دا کم تیل پاتې شو دا د یتیمانو مالو د دې به م الله د قیامت په ورځ تپوس کوي نور تاسو په خپله سوچ کوئ نو سخت وعید دی ګورئ ان الذین بېشکه کوم کسان یاکلون چې خوري اموال الیتاما مالونه د یتیمانو ظلما ناحقه انما یاکلون بېشکه دوی اچوي فی بطونهم په ګېډو کې نارن اوره وسیصلون او ډېر زر دی چې داخل به کړو موږ دوی سعیرا هغه بلیدونکې اور ته اللهم لا تجعلنا منهم خدای مونږ پکې مه راولي هم ساتي یا الله اللهم احفظنا منهم صدق الله مولانا العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ټول د الله حمد او شکر ادا کړه داسې ښکلی موسم را باندې الله راوستی دی ټول وایه الحمدلله اله العالمین په موږ باندې خپل رحم او کرم وکړي او د خپل قهر او د غضب نه خدای موږ ټول محفوظ کړي برحمتک یا ارحم الراحمین